بسم الله الرحمن الرحیم. په دې برخه کې راځو د لیول ډیټا غواړو چې د لیول ډیټا نه موږ لانګ پروفایل جوړ کړو. اول راځو خپل د لیول ډیټا ګورو چې هغه موږ سره په کوم حساب کې ده. موږ سره دلته مین کانال دی، مین کانال د بی اوټلیټ د برانچ کوم شروع چې ده هغه په دې کلر شروع شوی. موږ دا غونډې نقطې راوړو او د دې حساب څخه به ان شاء الله موږ پروفایل جوړو. راځو خپل سیول 3D اوپن کوو. څه انتظار کوو چې سیول 3D اوپن شي. System ډېر سلو دی مخکې د موږ خپل سیټینګ ورته وکړو، خو راځو سیټینګ ته. سیټینګ ټیب کې دې باندې رایټ کلیک کوو، رایټ سیټینګ ته راځي او ایډیټ سیټینګ دې ټیب ته به راځو. دلته میټر دی موږ سره هر څه ډیفالټ دي. دې زون کې موږ دوه قسمه زونونه لرو. زونونه خو البته ډېر دي، یو چې د ملکونو لپاره مشخص دی او یو چې د انټرنیشنل زون دی. انټرنیشنل زون کې موږ راځو WGS 84 د UTM چې د یونیورسل ټرانسفر مرکټر د یو لپسوید دی او WGS چې د ورلد جیوډیټیک سیستم دی چې په 1904 کې دا جوړ شوی دی او دا ډیټوم فرض کیږي، یعنی د شروع مبدا چې د مبدا دا فرض کیږي دا سیستم. دا انټر کوو. د دې انټر کولو څخه وروسته د افغانستان کوم زون چې دی 41 42 او 43 دی چې البته موږ اکثره 42 چې سنټرل زون دی هغه نیسو. کابل او دا ځایونه مهم ځایونه چې دي، څه مهم ځایونه، خو هغه کوم زون چې دی هغه په دې ځایونو پورې اړه لري. راځو 42 نارت دا سلیکټ کوو، اپلای او اوکې دا دی 42 نارت میټر دا برابر شو او دا اوکې کلیک کوو. ښه به دا وي چې موږ سره د انټرنیټ سیګنال خو فل ښکاري، خو انټرنیټ متاسفانه چې زموږ کار نه کوي چې موږ د ګوګل ارت نه یا GIS نه خپل مورد نظر برانچ راغستی وي او په هغې هم کلیک کړی وي، په دې معنا چې هغه اوریجنل کوردینات نارتنګ او ویسټنګ به موږ اخیستی وي. که بیرته چا GIS ته انتقالوو یا ګوګل ارت ته یې پبلش کوو نو دا به موږ سره هلته په هماغه لوکیشن غورځېدلی وي، خو موږ یې سرسري اوس یو همداسې لین باندې موږ داسې فرعي توګه باندې یا داسې صحیح فرضي ډول باندې موږ یو لین تېرو او چې د هغې د مخې موږ برانچ جوړو. هغه به انشاءالله په یو بله ویډیو کې وکړو، خو اوس دا یو فرضي او کیفي برانچ تېرول دپاره دا طریقه موږ غوره کړې ده. راځو موږ سره چې کوم لیول ډیټا ده هغه تقریبا موږ 200 مترو یو کانال دی هغه موږ سروې کړی دی چې هغې ته راځو او هغه خپل موږ هغه یو فرضي لین تېرو. په لین باندې PL باندې موږ یو لین تېرو، لین F8 او راځو دې ته موږ ډسټنس ورکوو 200 متره. نو 200 مترو باندې دا لین موږ سره جوړ شو. اوس راځو د لیول شیټ خپل موږ دلته برابرو چې زموږ لیول شیټ په کومه اندازه کې دی. خپل لیول شیټ هغه کومې چینج چې دي موږ هغه سلیکټ کوو. خپلې چینج موږ ګورو. راځو لیول شیټ رالو، لیول شیټ رالو، لیول شیټ دا د موږ سره تیار از ډیفالټ جوړ دی، موږ کار کړی دی. هغه RL ځینې وخت کې څوک ورته ریډیوس لیول وایي، ریډیوس لیول او الیویشن سره برابر دی ګراوند الیویشن چې ورته موږ یا ځینې ورته RL ویو. اوله نقطه موږ دې نه شروع کوو 0 بیا راځو دلته یو لین موږ تېروو، البته دا اوس نه باید موږ آن کړو. د لین تېرولو څخه وروسته موږ راځو خپلې چینج ورته ور معرفي کوو. اول نقطه موږ سره 0 کې ده نو دا هم 0 نه موږ سټارټ کړو. دویمه د بي نقطه د بیډ نقطه چې موږ سره ده هغه په 11 مترۍ کې ده، دې نه یو افسټ الو د 11 مترۍ په اندازه باندې افسټ 11 یعنې 11 متره زموږ دویمه نقطه موږ اخیستې ده. بیا راځو موږ 21 مترۍ کې یو نقطه الو، آفسیټ موږ الو 21 مترۍ کې 21 متره د سټارټ نه
21 مترۍ کې موږ واغسته. بیا راځو موږ په 40 مترۍ او 60 مترۍ کې 40 متره او 60 مترۍ کې موږ یو افسټلو دا افسټونه موږ واغسل. بیا راځو 83 او 91 مترۍ کې موږ ورو 83 او 91 مترۍ کې د سټارټ موږ افسټلو 83. بیا راځو د 91 مترۍ کې 91 مترۍ کې موږ واغسته. دا البته زموږ د بیډ نقطې دي. راځو نور نقطې ګورو تر څو چې 246 ته ورسیږو. بله نقطه موږ سره 114 مترۍ کې ده. افسټ موږ سره لو 114 مترۍ کې 114 د 114 مترۍ کې شوه. راځو 1.5 مترۍ کې موږ افسټلو 150 دا موږ سره 150 مترۍ کې شوه. راځو موږ بله اخرنۍ چې ده هغه په البته اخرنۍ وروسته په 102 مترۍ کې لو 102 مترۍ کې لو. دا موږ ته کوو دلته یو اشتباه شوی دا به 200 کو دا په 200 مترۍ کې ده موږ سره. راځو اخرنۍ نقطه موږ په 200 مترۍ کې لو 200 متره د سټارټ نه افسټ ورکوو. دا موږ سره زمونږ کوم د کانال لاین چې هغه تیر شو. البته بیا زه یادوري کوم چې دا کوم لاین فرضي لاین دی او که غواړو چې اوریجنل لاین موږ رسم کړو د هغې ځای اوریجنل کوردینات رسم کړو نو باید د ګوګل ارت یا جی اس څخه را انزټ کړو او هماغه مسیر باندې یو لاین تیر کړو. کومه چې د کانال مسیر دی کیدای شي هغه مسیر زیګزاګ یا منحني شکل ولري. دا موږ یو سیده فرضي کرښه تیره کړې د هغې اوریجنل کوردینات راوړو او بیا ورته د لیول کم چینل چې موږ الیویشن یې اخیستي ریډیوس لیول هغه ور معرفي کوو د هغې په اساس یې جوړوو. اوس فرضي ډول باندې موږ لګیو. دا په دې خاطر وګورئ چې تر څو موږ کوردینات پلاس راشي او کوردینات مخ موږ پروفایل تیر کړو. چې کوردینات پلاس راشي چې کوردینات کله موږ ته پلاس راغلل په دې معنا چې دا ډیټا چې دا موږ په ټوټال سټیشن اغستې یا په دې معنا چې موږ دا ډیټا چې موږ سره دا ټوپوګرافي د کوردیناتو او د الیویشن څخه منځته راځي. ټوپوګرافي تعریف هم دا دی چې عوارض یې راځي او تفصیلات. دلته تفصیلات موږ سره ایسټینګ او نارتینګ دي او عوارض چې دی هغه د لیول ډیټا ده. ټوپوګرافي چې راځي موږ سره او سرفیس هغه د درې شیان لاسته راځي الیویشن نارتینګ او ایسټینګ څخه. دا زمونږ ایسټینګ او نارتینګ د خاطر دا کار کوو. راځو دلته موږ په پوینټس ټیب باندې کلیک کوو او دلته پوینټ کریشن ټول کلیک کوو. دلته چې دا کلیک دې ځای ته راځو موږ مینوالي دا پوینټ کلیک کوو یعنې په مینوال طریقه په خپل لاسي طریقه باندې ناټ اټومیټیک طریقه دی ته وایي چې اټومیټیک نه وي نو خو دې باندې موږ کلیک کوو. فرست پوینټ موږ ورپېژنو. دلته هم چې کلیک دلته اوس اټومیټیکلی موږ ته وایي چې سناپان کو بیا ها دلته البته راغلی چې سپیسیفای پوینټ الیویشن موږ دا عملیه سره اجرا کوو. یو دقیقه صبر. ها پوینټ کریشن ټول راځو مینوال طریقه باندې دا کلیک کوو. راځو سټارټ پوینټ موږ دلته ور معرفي کوو. سټارټ پوینټ دا دی لیکي چې انټر پوینټ ډسکرپشن. دې ته تاسو څه پوینټ ډسکرپشن هیڅ شی دی دې تفصیل شی دې پوینټ موږ ورته بي بیډ د کانال دی بي انټر. اوس دې نه الیویشن غواړي. الیویشن البته موږ د لیول الیویشن لرو دا همداسې صفر پرېږدو. دې موږ صرف کوردینات پکار دي. هلته د اکسل شیټ نه د هغې الیویشن موږ د هغې په ذریعه ور معرفي کوو. دا صفر پرېږدو. د اول پوینټ موږ د پوینټ زموږ واغسته. اوس راځو دویم پوینټ ته. دویم پوینټ همداسې اټومیټیکلی هغه تیر کړو ډلې بي انټر. راځو همداسې د دې الیویشن هم صفر فرض کوو. راځو دریم پوینټ ته. د دریم پوینټ همداسې موږ بي کوډ دی او اټومیټیکلی همدا پروسه تر اخره پورې اجرا کوو چې موږ ته خپل د دې پوینټونو ایسټینګ او نارتینګ په لاس راشي. بیا انټر کوو انټر او تر اخره همدا پروسه اجرا کوو.
اوس راځو غواړو چې دا کم اسټینګ او نارتینګ پوینټونه زموږ سره شو شوي غواړو چې دا موږ ایکسپورټ کو د ایکسپورټ کېدو نه وروسته به موږ د ایکسل ډیټا یې تر ورټکو راځو آوټپوټ ته راځو آوټپوټ مینو کې موږ دلته راځو ایکسپورټ پوینټس دا کوم پوینټونه چې موږ نه کړل دا ایکسپورټ کا کړي دي اسټینګ او نارتینګ او ارڅي کنور زیل کې دي زیټ می هغه ایکسپورټ کړي خو صرف موږ سره دلته دي اسټینګ او نارتینګ دی راځو ته لیکي چې پوینټ په کوم فارمټ باندې دا ایکسپورټ کړي په پوینټ اول په پوینټ نمبر بیا به نارتینګ بیا به اسټینګ بیا به زیټ ټلویزیون او بیا به ډي خو دې کې چې کوم نقطې موږ یاداش کړي نارتینګ او اسټینګ او پوینټ نمبر نو دا موږ ته ایکسپورټ کی زیټ بعد اغیز نه وړو موږ ډسکرپشن دې سره ایکسپورټ کیږي دلته راځو دې خپل لوکیشن خو چې کوم لوکیشن ته دا ایکسپورټ کو ډیسکټاپ ته موږ دا ایکسپورټ کو او دې ته وایو چې د ټمپلیټ په نوم باندې دا موږ سیو کو اوپن دې ته غواړو چې اوپن ګروپ ورته موږ جوړ کړو دې نه اوپن ګروپ مر کولای شو دا دې نم ضرور ده او کو جوړ شي خبره ده کو جوړ شي هیڅ پروا نه لري دې ته ګروپ سره دې نور کې خو خانه ګروپ نشته افکو اوکې کلیک کو دا زموږ پوینټونه چې دي دا ایکسپورټ شو زموږ پوینټونه دلته ټمپلیټ په نوم باندې ایکسپورټ شو کوم وګورئ د پوینټ نمبر اغسته دی د زموږ سره ایسټینګ اغسته ایسټینګ اغسته نارتینګ اغسته دی د زموږ سره ایسټینګ اغسته دی او د زموږ سره چې دی هغه زیټ اغسته موږ زیټ صفر ورکړو دا 15 فارمټونه 15 فارمټ هغه زموږ انتخاب کړو پوینټ نمبر نارتینګ ایسټینګ زیټ زموږ صفر دی او بي زموږ کوډ ورکړی دی راځو د ایکسل کې د برابرو کنټرول سی او زو ایکسل ته او ایکسل کې موږ ورته کنټرول وی دا سلیکټ کوو اوس راځو د غواړو چې دا کنکټینیټ کو په دې معنی چې په نمبر د اسټینګ نه او دارتینګ د اسټینګ نه او زیټ درڅ بیل ټیب باندې اسپیس باندې چې کومه فارمټ ته هغه په شکل جدا شي دا عمله په موږ اجرا کوو ډیټا ترازو ډیټا نه ټیکسټ کالم ترازو ټیکسټ کالم نه فکس ډیلیمیټډ ک ډیلیمیټډ مو راځي نیکسټ دلته په کوم سپیس باندې جدا کوو سپیس او نیکسټ او فینیش دا موږ سره خپل ارڅ جدا شي پوینټ نمبر بیل شو موږ سره نارتینګ بیل شو ایسټینګ بیل شو موږ سره او زیډ بیل شو موږ سره او بیل ته بیل شو موږ سره اوس راځو غواړو چې کم د زیډ نقاط جو په دې معنی چې موږ پوینټ نمبر هم راواغسته ایسټینګ او نارتینګ ارڅ موږ راواغستل اوس صرف زموږ زیډ په کار دی چې موږ خپل زیډ دی کې واچو موږ مخکې وویل چې دا زیډ ټلویزیون چې دی دا د لیول د ډیټا نه راخلو موږ اوس راځو د لیول ډیټا ته راځو د لیول ډیټا کې موږ کومې نقطې چې وي هغه دلته راانسرټ کوو کاپي لیول دلته راځو دا اوپن دا کومې نقطې چې دي د بي په نوم چې موږ اغستې دي یو نقطه دا ده کنټرول یو نقطه دا ده کنټرول 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 کوم کلر چې دی مشخص کلر باندې دا غونډه موږ کاپي کوو او الته وړو کاپي راځو دلته یو بل شیټ کې دلته دا پیسټ کوو ترڅو هغه شکل دا موږ جوړ کړو راځو ول دا کلر ختمو کلر نو کلر باید کو دلته موږ چې دا نو کلر شي ځنې په مشخص کلر دی زه غواړم چې دا په همدې حالت پرېږدو وروسته دا باید نو کلر کړو سټنډرډ تور او راځو دا نو فل کومه اوس نقطې مو سره سیو شو که وګورو موږ سره دا ډېر نقطې راغستې موږ دلته کېدای شي ډېر نقطې دلته را کاپي کړي بیا را کاپي کړو کنټرول 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 control 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 څرګندان کې کاپي او بیا ایکسل شیټ ته ورځو ایکسل شیټ په پون کې باید دلته موږ پیسټ کوو یو لس نقطې باید موږ سره دا برابر شي دوه ځلې راغلي
شپږ سوه دا ورسره نور شنې نقطې باید موږ اتیا پلو کړو دا شنې نقطې چې موږ دي دغه کلر چې دا زموږ دی دا د بي دی دا نور نقطې ورسره چې راغلي دا لینک دی لینک لري دې په اساس راغلي دا نقطې باید موږ ترې وباسو کنټرول دا نقطه دا دواړه نقطه دا د های سپیډ الیویشن نقطې دي دا نقطه په سپیشل باندې دا د سرچ والیو رائټ کلیک کوي خاطر دا زه ډیلیټ کوم بیا رائټ کلیک عملیات په اجرا کړو کنټرول لکه دا نقص چې ورکړي د کنټرول کار وکړه درې ته خو به وختی نه شي مشکل دې شي چې کار وکړو وژم دا باید موږ سره 11 نقطې برابر شي دا سپینه نقطه موږ سره دا اوس موږ سره هماغه 11 نقطې برابر شوي کومې نقطې چې د بیډ نقطې وي راځو دلته دا نقطې موږ سره برابر شوي دا کاپي کولو نه وروسته دا موږ دې شیټ کې دلته پیسټ کوو پیسټ دا کومې نقطې چې دي دا دلته موږ سره واخیستلې په دې معنا چې هغه د بیډ نقطې چې وي هغې نه موږ را انتقال کړي او په دغه آبي رنګ چې کومې نقطې وي دا موږ را انتقال کړي خو متاسفانه ځینې لینکونه دې سره یو ځای دي دا د های سپیډ نقطې هم ورسره را انتقال شوي وي خو زموږ صرف مورد نظر نقطې دغه د آبي تقریبا نسبتا آبي یا په بله اصطلاح چې بانجاني نقطې ورته وي او دغه نقطې وي راځو موږ دا نقطې زموږ برابرې شوې دا بیرته موږ کاپي کوو د دې هر څه جوړ شو دا رائټ کلیک او کاپي او دا موږ وړو بیرته خپل نوټ پیډ ډیټا ده دا موږ هلته پیسټ کوو دا نقطې موږ سره برابرې شوې هغې هم کاپي کړي دلته هم پیسټ کړي ایسټینګ او نارتینګ هر څه برابر شو دا سیف کوو همدې کې پخوانی ډیټا ختمه او دا سیف دا کلوز کوو دا هم کلوز کوو دا هم کلوز اوس راځو موږ د پروفایل یو ټمپلیټ پیدا کوو دا د پروفایل کومه پروسه چې ده طولاني پروسه ده او غواړم چې دا په بله ویډیو کې انشاءالله سرته ورسوو اوس از ډیفالټ موږ سره ریډي میډ یو جوړ شوی پروفایل دی چې هغه اوپن کوو د هغې د اوپن کولو څخه وروسته بیا دا اجرات لازم اجرات پې کوو راځو دلته ننګرهار ریجن ته او دلته جمالي اریګیشن سکیم ته راځو جمالي اریګیشن سکیم ته راځو او هغې نه وروسته دا کوردینات تیار موږ خپل غواړو چې داسې جمالي اریګیشن سکیم په نوم باندې موږ خپل پروفایل اوپن کړو د پروفایل اوپن کولو څخه وروسته موږ غواړو چې په هغې ریډیمیډ پروفایل کې موږ دا دغه جوړ کړو پروفایل جوړ کړو اریګیشن سکیم پی ډي اف برانچز راځو د B1 کراس سیکشن B1 کانال B1 اریګیشن B1 سکیم B برانچ 1 دا رائټ کلیک او دا کاپي کوو کاپي نه وروسته دلته پیسټ کوو دا مو رائټ کلیک دا اوپن کوو د اوپن کولو څخه وروسته موږ د دې چې کومه ډیټا ده هغه ونډه ډیلیټ کوو او دا اوسنۍ کومه ډیټا چې ده دا موږ پکې راانسټ کوو او د دې څخه وروسته موږ خپل اجرات ته ادامه ورکوو close او دا delete ټاپونه ډېر سلو شوي delete اوس راځو سرفیس هم د دې نه ډیلیټ کوو خپل سرفیس ځکه پخوانی سرفیس موږ هم دی په کار پخوانی ډیټا هم ډیلیټ کړه او پوینټ ګروپ موږ ډیلیټ کوو راځو پوینټس ته کریټ ته راځو موږ امپورټ ډیټا زموږ ډیټا چې ده په ډیسکټاپ باندې ټمپلیټ په نوم ده هغه ورته راانسټ کوو ټمپلیټ او اوپن ټمپلیټ ډیټا موږ راانسټ کړه دلته ورته موږ خپل فارمټ پوینټ نارت ایسټ دا انتخابوو یو ګروپ ورکوو
د ټي ټي په نوم باندې دا اوکې دا اوکې دا کلوز او په دې پارت موږ رائټ کلیک کوو او زوم ټو ورته وایو دا زموږ پوینټونه چې موږ اخیستي وو هغه راغلي موږ سره اوس نقطې دي 11 پوینټ نمبر پورې راځو پی ایل انټر او کاما پی ان انټر نه تر څوم پوینټه پورې یو نه تر 11 پوینټه پورې موږ ته اتوماتیکلی ډرا اتوماتیکلی موږ دا ښه ډرا شو په دې معنی چې زموږ د کانال د بیډ پروفایل دی راځو دې ته اوس سرفیس کوو د سرفیس نه مخکې په یو لاین کې سرفیس نه کېږي د دې نه موږ کاپي والو دواړو طرفونو ته موږ یو کاپي تیلو چې موږ دې یو کاپي واغستله بیا د هغې نه وروسته موږ دې ته سرفیس کوو یو کاپي اپلای ټو آل او بله کاپي موږ د دې نه الو تقریبي ډول باندې کاپي مو واغستله د دې نه راځو اوس ورته سرفیس کوو کریټ سرفیس باید زمونږ ډېر همواري ځکه چې دا نقطې ډېر سره نږدې دي میجر او ماینر کنټور آن کوو او کنټور انټروال ته راځو کنټور انټروال کنټور 10 سانتي کې به انشاءالله چې دا به 20 سانتي کوو چې لږ سره برابر شي او دا بیا متر کې شي سموتینګ به دیز نه موږ آن کوو چې تیار آن دی او اپلای اوکې دا موږ برابر کو دې ځای نه راځو سرفیس ته چې دا خپل کنټورونه موږ وګورو اډ کوو آل پوینټ باندې ځکه دا نور پوینټونه موږ غواړو ته موږ اخیستي کنټورونه موږ سره په مستقیم ډول راغلل په دې باندې ساحه ډېره همواره ده نو دا کنټورونه ځکه په مستقیم ډول موږ سره دلته وښودل شو راځو دلته موږ یو لاین تیرو د بریک لاین په نوم باندې چې موږ په تېره ویډیو کې دا تشریح کړی و راځو اپراکسیمیټلی چې د همدې نقطې نه دا تیر شي دا سلیکټ کوو او دا بریک لاین موږ تیر کوو اوس راځو الاینمنټ په دې اچوو الاینمنټ فرام آبجیکټ کولي لاین زموږ آبجیکټ دی دا سلیکټ کوو او دلته موږ خپل مسیر دې ته ورشو کوو کاربونه ترې وباسو راځو دا موږ ته جوړ صفر نه نیولې تر 200 مترۍ پورې زموږ پوینټونه جوړ شو الاینمنټ وشو راځو اتوماتیکلی پروفایل ته کریټ سرفیس نه پروفایل موږ جوړوو سرفیس 15 دی زموږ او راځو دا اډ کوو او د دې نه وروسته موږ ډرا د دې نه وروسته موږ نیکسټ هر څه برابر دي ځکه ریډیمیډ خپله پخوانی جوړ شوی پروفایل دی هر څه موږ لرو دې کې خپل بانډونه لرو نیکسټ کوو او کریټ ورته ووهو دلته کلیک کول نه وروسته به انشاءالله موږ خپل پروفایل مشاهده کوو چې دا زموږ سره خپل پروفایل جوړ شو د دې ایگزیسټینګ بیډ الیویشن ډیزاین بیډ الیویشن وروسته به د ډیزاینر کار دی چې خپل اجرات پې خپل کارونه پې اجرا کړي راځو صرف دې د نوم بدلول د خاطر ایډیټ پروفایل راځو ټایټل انوټیشن ته ټایټل انوټیشن نه وروسته دلته موږ دې ته نوم بدلوو دې ته موږ ټمپلیټ سکیم ورکړی او ټمپلیټ برانچ دا سلیکټ کوو او اوکې ورته کلیک کوو د دې ټیکس هایټ لږ ډېر دی دا لږ راکم کو باید ته اپلای اوکې ټمپلیټ برانچ دا د موږ نه د لیول د ډیټا نه خپله په سیول 3D کې د هغې نه پروفایل جوړ کړو مسله دې وکړي چې ستاسو استفادې وړ ګرځېدلی انشاءالله دا به سټاپ کړو اوس